الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمون نننی موضوع هم د تمیز محکمې د اړوند مباحثو په باره کې ده، یعنی د تمیز محکمې له نقض څخه پس اړوند اجرات. د تمیز محکمه مکلفه ده چې هر قسم فیصله د لاندې محکمو لکه ابتدایه او د مرافعې فیصلې ښه په دقت سره وګوري او ویې څیړي. نو کله چې فیصله د نقض وړ وي نو په فیصله باندې به د نقض او بیرته د واپس کولو حکم وکړي، چې وروسته د رسیدلو نه هغه مربوطه محکمې ته هغوی به بیا نوی حکم پرې صادر کړي. حاصل یې دا دی چې د تمیز محکمه مکلفه ده چې دوی ته کومې فیصلې د لاندې محکمو یعنی د ابتدایي او مرافعي محکمو نه راشي، نو باید هغه فیصلې ښه په دقت او سوچ سره وګوري، تر څو په نتیجه کې که چېرته هغه فیصلې د نقض وړ وي نو چې نقض یې کړي او بیرته هغه مربوطه محکمې ته د واپس کولو حکم وکړي، تر څو هغه مربوطه محکمه نوی حکم پرې صادر کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني ماده 211 صفحه 642 کې داسې لیکل شوي: يراد من التمييز التدقيق في الإعلام المعترض عليه والتصديق عليه إذا كانت صورة رؤية الدعوى التي يتضمنها والحكم بها مطابقين للقانون وأصول المحاكمة، أو نقضه وإيجاب صدور حكم جديد بالدعوى إذا كان غیر مطابقین. یعنی د تمیز نه به غوښتل کیږي چې په هغه فیصله په کومه فیصله باندې چې اعتراض شوی ده ښه څېړنه یې وکړي. نو که چېرته د فیصلې هغه شکل چې فیصله ورباندې مشتمله ده او هم د هغې حکم د قانون او د محاکمې د اصولو سره موافق وي، نو تمیز به د هغې تایید کوي، هغه فیصله به تاییدوي، او یا به د تمیز محکمه هغه اړوند فیصله نقض کوي او د نوي حکم صادرولو حکم به ورته کوي. البته که چېرته هغه دواړه یعنی د فیصلې ظاهري شکل او حکم یې موافق نه وي د قانون او د محاکماتو له اصولو سره. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني ماده 211 صفحه 642 کې داسې لیکل شوي: وشان هذه المحكمة النظر في الإعلام المميز وانتقاده حتى إذا كانت المحكمة قد تمت على أصولها وكان الحكم موافقا للقانون أيدته وإلا نقضته، وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي فصلتها لتحكم بها مجددا، وليس لها فقط أن تنقض الحكم بطلب أحد الخصمين المجرد نفعه، بل لها أن تنقضه أيضا لمنعة القانون
صونا لاحکامه او لسلامت تاویله. یعنی د تمیز محکمې کار دا ده چې په تمیز غوښتل شوی فیصله کې به څېړنه کوي. نو که په اړوند فیصله کې محاکمه د خپلو اصولو موافق شوي وي او حکم هم د قانون موافق صادر شوی وي، نو تمیز محکمه به اړوند فیصله تاییدوي، ورنه نقض کوي به او دعوا او فیصله به راجع کوي او لیږي به یې هغې محکمې ته کومې محکمې چې فیصله پرې کړې وي، او دا لیږل د دې لپاره چې اړوند محکمه پرې نوی حکم صادر کړي. او د تمیز محکمې لپاره دا نه ده جایز چې صرف په غوښتنه د یو د خصمینو مدعي وي او که مدعا علیه حکم نقض کړي، چې صرف د هغه پکې نفع وي، بلکې د تمیز محکمه د قانون د عزت په خاطر او د احکامو د حفاظت او د ښه تعویل په وجه هم دا کولی شي چې اړوند فیصله نقض کړي، او هغه داسې هم کیدی شي چې مدعي العموم ورته مدعي جوړ کړي او غوښتنه وکړي. حاصل یې دا دی چې د تمیز محکمې ته د راغلې فیصلې به د تمیز محکمه ښه څېړنه کوي. نو که فیصله د قانون موافق صادره شوې وي نو تاییدوي به یې، ورنه نقض کوي به یې، او له نقض څخه پس به یې هغه خپلې مربوطه محکمې ته د نوې فیصلې لپاره لیږي. او دویمه خبره دا ده چې صرف په خصمینو مدعي او مدعا علیه کې د یو خصم په مطالبې سره د هغه د ګټې لپاره به د تمیز محکمه فیصله نه نقض کوي، یعنی د نقض لپاره یې صرف دا سبب نه ده، بلکې بعضې وختونو کې دا هم تمیز کولی شي چې د قانون د عزت او ساتنې په خاطر چې کله فیصله د قانون مخالفه صادره شوې وي، نو په سبب د دې چې احکام شرعي محفوظ وساتل شي، هم تمیز کولی شي چې په اړوند دعوه کې مدعي العموم مدعي ورته جوړ کړي او فیصله بیرته مربوطه محکمې ته نقض کړي. هغه اسباب چې د لاندنیو محکمو یعنی د ابتدایي او مرافعه محکمې فیصلې نقض کوي، هغه اسباب د نقض څلور دي. اول سبب د نقض چې محکمې د خپل صلاحیت او وظیفې نه د باندې فیصله کړې وي. مثلا د استئناف محکمې د ابتدایه محکمې له فیصلې کولو نه پرته خپله فیصله کړې وي. دویم سبب د نقض یوې محکمې خپل حکم د محکمې د اجراعاتو په وخت کې د قانون او دستور العمل خلاف صادر کړی وي. مثلا په یوه دعوه کې د مرض شاهدانو ته ترجیح ورکول شوی وي د صحت په شاهدانو باندې، او حالا کې د صحت شاهدانو ته ترجیح ورکول پکار دي د مرض په شاهدانو باندې، لکه څرنګه چې په مجلة الاحکام ماده 1966 کې ذکر دي. دریم سبب د نقض په یوه دعوه کې د محکمې جریانات د محاکمتي اصولو خلاف ترسره شوي وي. مثلا د مدعي د شاهدانو شاهدي اوریدل شوي وي بغیر د دې نه چې د شاهدانو نومونه او شمار ذکر شي. حاصل یې دا دی چې د محکمې د جریاناتو په وخت کې کله چې یوې محکمې خپل جریان د محاکمې د اصولو خلاف ترسره کړی وي، نو دا هم سبب د نقض د فیصلې ګرځي.
نو بیا د تمیز محکمه کولی شي چې هغه دوسیه بیرته مربوطه محکمې ته نقض کړي. د مثال په طور چې لاندې محکمې د یو مدعي نه په خپله دعوه شاهدان غوښتي وي، هغه شاهدان محکمې ته راوستل شوي هم وي او محکمې د هغوی شاهدي هم اوریدلی وي. البته محکمې د شاهدانو شهرت نه یې ذکر کړی او نه یې دا ذکر کړي وي چې د دوی تعداد او شمیر څومره دی. څلورم سبب د نقض د لاندې او ما تحت محکمې یو فیصله د یوې مادې په بنا مخالفه وي د بلې فیصلې سره د همدغه مادې په وجه. یعنی په لاندنیو محکمو کې یوې محکمې د یوې مادې په اساس فیصله صادره کړې وي، بلې محکمې هم د همدغه مادې په اساس فیصله صادره کړې وي چې د هغې بلې محکمې د فیصلې سره بالکل مخالفه وي. یعنی حاصل یې دا دی چې اساس د حکم د دواړو محکمو یوه ماده وي، البته فیصله بیا د دوی دواړو یوه نه وي بلکې یوه فیصله د بلې خلاف وي. نو دا هم سبب د نقض د فیصلې ګرځي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني ماده 232 صفحه 643 کې داسې لیکل شوي: ان الاسباب التي توجب نقض الاعلامات على 4 انواع. الاول ان تكون المحكمة التي اعطت الاعلام قد نظرت في الدعوة خارجا عن وظيفتها ومأذونيتها النظامية. الثاني أن يكون قد حكم خلافا للقانون. الثالث أن يكون مجرى الدعوة بصورة مخالفة لأصول المحاكمة. الرابع أن تكون الإعلامات التي أعطت بحق مادة واحدة مباينا أحدهما للآخر. یعنی هغه اسباب چې د فیصلو نقض واجبوي په 4 قسمه دي. اول چې محکمې خپله فیصله د خپلې وظیفې او ورکړل شوي نظامي اجازې نه بغیر صادره کړې وي. دویم چې محکمې د قانون خلاف حکم صادر کړی وي. دریم چې د دعوی جریان د محاکمې د اصولو خلاف ترسره شوی وي. څلورم هغه فیصلې چې لاندنیو محکمو صادرې کړې وي د یوې مادې په اساس د یو بلې سره خلاف وي. همدارنګه په 239 ماده کې هم راځي: ان الاعلامین اللذین يصدران من محکمتین بحق دعوى واحدة وأحدهما يخالف الآخر حال كون المدعي والمدعى عليه وهيئة الدعوة لم يتغير. ينقض الثاني منهما وينقض الأول أيضا إذا وجد مخالفا للقانون. یعنی هغه 2 فیصلې چې د 2 محکمونه د یوې دعوې په باره کې صادرې شوي وي او یو د بل سره مخالفې وي، په داسې حال کې چې مدعي او مدعا علیه او د دعوې په هیئت کې هیڅ کوم قسمه تغییر نه راغلی، نو په دغه دواړو فیصلو کې به دویمه فیصله نقض کیږي او اوله فیصله به هم
نقض کیږي که چیرې د قانون خلاف صادره شوي وي. اذا صدر من محکمة واحدة او من محاكم ابتدائية مربوطة بمحكمة استئناف واحدة اعلامات يخالف احدها الاخر ولم تفسخ. یعنی کله چې د یوې محکمې نه یا د ډیرو ابتدایو محکمو نه چې هغه ټولې د یوې استئناف محکمې پورې تړلې وي داسې فیصله او فیصلې صادرې شي چې یو د بل مخالفې وي او تر اوسه پورې فسخه شوې هم نه وي. منقوض شوی حکم د تصحیح لپاره ما تحت محکمې ته یا د نوي حکم کولو د رسیدګۍ په خاطر که استول شوی وي نو د دعوې صاحب ته د نوې عریضې لیکلو ضرورت نشته، بلکې صرف د تمیز محکمې د حکم ښودل هم کفایت کوي. حاصل یې دا دی یعنی کله چې تمیز محکمې ته د لاندنیو محکمو له طرفه دوسیه راشي بیا د تمیز محکمه د لاندې محکمې حکم نقض کړي او مکلفه یې کړي د حکم په تصحیح کولو باندې او یا د تمیز محکمه بله محکمه مکلفه کړي د نوي حکم په صادرولو باندې، نو کله چې دوسیه د تمیز لخوا بیرته واپس شي نو په اول صورت کې مربوطه محکمې ته او په دویم صورت کې بلې محکمې ته د نوي حکم صادرولو دپاره نو په دواړو صورتونو کې نوي عریضه کولو ته هیڅ ضرورت نشته، بلکې صرف هغه مربوطه محکمې ته په اول صورت کې او بلې محکمې ته په دویم صورت کې د تمیز کړل شوی حکم ښودل کافي دي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني ماده 248 صفحه 662 کې داسې لیکل شوي: لا حاجة إلى تقديم استدعاء جديد من جانب صاحب الدعوة لأجل تصحيح حكم الإعلام المنقوض في المحكمة التي يعود إليها أو لأجل رؤية الدعوة، فإن إبراز وإراءة إعلام محكمة التمييز كاف. تمیز محکمه به د اصل دعوې د فیصلې حکم چې نقض کړی دی نو خپله به رسیدګي نه ورته کوي، بلکې د هغې په دوران کې به یې هغې محکمې ته لیږي کومه محکمه چې د هغې دپاره د مقرراتو مطابق تعین شوي وي. حاصل یې دا دی یعنی کله چې د تمیز محکمه د لاندې محکمې د اصلي دعوې حکم نقض کړي نو خپله به هغې دعوې ته رسیدګي نه کوي، بلکې د هغې دعوې د فیصلې دپاره کومه محکمه چې ټاکل شوې او د مقرراتو مطابق تعین شوې نو هغې ته به یې بیرته استوي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني ماده 211 صفحه 642 کې داسې لیکل شوي: يراد من التمييز التدقيق في الإعلام المعترض عليه والتصديق عليه إذا كانت صورة رؤية الدعوة التي يتضمنها والحكم بها مطابقين للقانون وأصول المحاكمة، أو نقضه وإيجاب صدور حكم جديد بالدعوة إذا كان غیر مطابقین. یعنی د تمیز نه به غوښتل کیږي چې په هغه فیصله کې په کومه فیصله باندې چې اعتراض شوی ده ښه څېړنه به یې کوي، نو که چېرته د فیصلې هغه شکل چې فیصله ور باندې مشتمله ده
او د هغې فیصلې حکم د قانون او د محاکمې د اصولو سره موافق صادر شوی وي نو تمیز به د هغې فیصلې تایید کوي او یا به یې نقض کوي او د نوي حکم صادرولو حکم به ورته کوي. البته که چېرته هغه دواړه د فیصلې ظاهري شکل او حکم یې موافق نه وي د قانون او د محاکماتو د اصولو سره، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستم باز اللبناني ماده 211 صفحه 642 کې داسې لیکل شوي: والا نقضته واعادت الى المحکمه التي فصلتها لتحكم بها مجددا. یعنی یا به یې نقض کوي او دعوه به بیرته واپس کوي هغې محکمې ته کومې محکمې چې فیصله صادره کړې وي. نو دا د دې لپاره چې هغه محکمه نوې فیصله پرې صادره کړي. د تمیز محکمې څېړنې به د ورود له تاریخ نه تر 1 میاشتې پورې مکمل وي او مکمل کوي به او خپله فیصله به هم په همدومره موده کې صادروي. حاصل یې دا دی چې کله دوسیه د تمیز محکمې ته راشي، د تمیز محکمه چې کله خپلې څېړنې کوي او تحقیق کوي نو د دوسیې د ورود له تاریخ نه ونیسه تر 1 میاشت پورې وخت لري. یعنی خپله څېړنه به په 1 میاشت کې مکمل کوي، د دې نه زیات وخت به نه پرې تېروي. بیا یې چې کله څېړنه مکمل کړه نو کله چې بیا خپل قرار فیصله صادروي نو هغې لپاره هم 1 میاشت وخت ده، زیات وخت به نور نه ورباندې تېروي. یعنی باید د تمیز محکمې ته چې کومه دوسیه راشي باید تر 2 میاشتو پورې دوسیه خارج شي او له محکمې څخه ووځي. د دوسیې د ورود له تاریخ نه وروسته 1 میاشت د څېړنې لپاره او 1 بله میاشت د قرار فیصلې صادرولو لپاره دي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستم باز اللبناني ماده 229 صفحه 640 کې داسې لیکل شوي: وتجري التدقيقات التمييزية على استدعاء التمييز في ظرف 2 شهرين على الأكثر اعتبارا من تاريخ وروده إلى المحكمة التمييز ويصدر بشانه الحكم والقرار. یعنی د تمیز غوښتنې په صورت کې به د تمیز اړوند څېړنې تر 2 میاشتو پورې جاري وي په اعتبار د اکثر سره او د تمیز محکمې له تاریخ ورود څخه ونیسه او په همدغه مذکوره نیټه 2 میاشتو کې به له څېړنې علاوه خپل حکم او قرار هم صادروي. په اوسني حالاتو کې موده د تدقیق او څېړنې د تمیز 1 میاشت ده. د تمیز محکمه نشي کولی چې په حقوقي یا جزایي فیصلو کې خپله نظریه یا خپل تصویب د فیصلې مرافعې په شا ولیکي، بلکې د تمیز محکمې په هغه مخصوصې د فیصلې په ورقه کې به تثبیت او لیکل کیږي. یعنی چې د تمیز محکمه کله خپله فیصله کوي نو په خپلې مخصوصې ورقه کې به خپله فیصله لیکي، هغه که جزایي وي که حقوقي. داسې به نه کوي چې کومه فیصله د لاندې محکمې نه دوی ته راغلی وي د هغې په شا یا په بل څه ولیکي. لهذا د تمیز محکمه به په تصویب پاڼه کې لاندې مراتب مراعات کوي: الف، د طرفینو شهرت، کسب او محل د سکونت. با، د لاندنیو محکمو د فیصلو حکم. جیم، د طرفینو له طرفه وړاندې شوي اعتراضات او دلایل. دال، د نقض او د تایید اسباب. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستم باز اللبناني
ماده 251 صفحه 640 کې داسې لیکل شوي یبین في إعلامات محكمة التمييز اسم الطرفين وشهرتهما وصنعتهما ومحل إقامتهما وحكم الإعلام المميز وخلاصات الاعتراضات والأدلة الموردة من الطرفين والأسباب الموجبة لنقض ذلك الحكم أو التصديق عليه. یعنی د تمیز محکمې په تصویب پاڼه کې به د طرفینو نومونه او د هغوی دواړو شهرتونه او د هغوی کسبونه او د هغوی د اوسېدلو ځایونه او د هغه تمیز غوښتل شوي فیصلې حکم او د اعتراضاتو خلاصه او د جانبینو له طرفه راوړل شوي دلایل او د دغه حکم د نقض واجبونکي اسباب او یا په هغه باندې تصدیق، دا ټول به تمیز محکمه په خپله تصویب پاڼه کې لیکي. یعنی د تمیز محکمې کار هغه د خلکو د شکایاتو رفع کول او عدالت برپا کول، لذا په دوی لازم دی چې ښه مکمل تحقیق به کوي، د طرفینو مکمل شهرت، د معترضینو اعتراضات، بیا د هغوی قبلول یا ردول، همدارنګه د جانبینو کوم دلایل او اسناد چې وي هغه ماده په ماده لیکل، همدارنګه مخکې محکمې یعنی د مرافعه محکمې چې کوم حکم کړی د هغې وضاحت او د هغې حکم د نقض اسباب، دا ټول به په خپله تصویب پاڼه کې لیکي. دا د دوی مسؤلیت دی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.